عبدالغفار خان به د دیوبند دارالعلوم ته ډیر ورته. په دارالعلوم کې یې نور ازادي غوښتونکي عالمان هم وپېژندل. له هغوی سره به یې خبرې کولې او په دې اړه به سره غږېدل چې ولس د حکومت له ظلمه څنګه آزاد کړي. خو پام به یې کاوه هغه وخت حکومت ډیر جاسوسان درلودل او د حکومت پر ضد بغاوت د چا په ذهن کې هم نه ګرځېده. عبدالغفار خان به د جاسوسانو له ویرې د دیوبند دارالعلوم ته نیغ نشو ورتلی. اول به یې بل ځای ته د ریل ټکټ واخیست، بیا به له هغه ځایه ډهلي ته. عبدالغفار خان به ډیره مطالعه کوله، خو تر ټولو یې د مولانا عبدالکلام آزاد د هلال اخبار ډیر کود، یو به هم ترېنه قضا کېده. دې اخبار د کار خبرې درلودې. وروسته د مدینه بجنور اخبار هم راووت. دې دواړو اخبارونو ولس راویښاوه او د وطن دوستۍ خبرې پکې وې. د اخبارونه په ټول هندوستان کې آزاد وو، خو پښتون میشتو سیمو ته پټوړل کېدل. د حکومت نه و خوښ. عبدالغفار خان ته څو ځله شناخته پولیس ورغلل، ورته یې ویل چې دا اخبارونه مه راغواړه، په جنجال اوړي. څوک چې دا اخبارونه لولي حکومت یې خپل دښمن ګڼي. اخبار خلک ویښول، خو د زیاترو کلیوالو له اخبار سره جوړه نه وه. ویښېدا یې نه غوښته. عبدالغفار خان به کله کله خپلو باوري ملګرو او کلیوالو ته اخبار وایه، خو هغوی د اخبار خبرې هوایي ګڼلې، علاقه یې نه ورسره درلوده. عبدالغفار خان په 22 کلنۍ کې لومړی واده وکړ او داسې څوک یې وموند چې اخبار ته یې غوږ نیوه. دی لیکي پښتنې نجونې تر نارینه‌وو ذهینې دي. ما به خپلې کورودانې ته اخبار وایه، ډېر ژر یې مینه ورسره پیدا شوه. د دین او ژوند خبرې زده شوې. دا به کله کله خپلې پلرګنۍ ته ورغله، هلته به په ټولو ګرانه وه، خبرو ته یې غوږ نیو ځکه نوې وې. د اخبارونو په برکت په خپله پلرګنۍ کې ډېر بدلون راوست. ښځې دین دوسته او وطن دوسته کړې. ما به تل کوښښ کاوه چې له ښځو د کمترۍ احساس لرې کړم. دوی تر نارینه‌وو کمې نه وي، حتی ډیرو یې تر نارینه‌وو خلاقه ذهنونه لرل. په خبره ښې او اسانه پوهېدې، خیر او شر یې سره جلا کولی شوی، خو نارینه‌وو همدا ذهنیت ورکړی و چې تاسې په هیڅ نه پوهېږئ. دوی په هر څه پوهېدې، تر ډیرو نارینه‌وو ښې او اسانه پوهېدې، خو چا اهمیت نه ورکاوه. ما به خلکو ته ویل چې خلکو، ښځه او نر دواړه خدای ته یو شان دي. خدای فرق نه دی پکې راوستی. تاسو ولې پکې فرق راولئ؟ حقوق یې ورکړئ، د انسان په سترګه ورته وګورئ. ولس ته به مې ویل چې ښځې پټې سترګې مه ساتئ، نجونې مکتبو ته ولېږئ، ځکه همدا نجونې په راتلونکي کې میندې دي او یوه ټولنه له ښځو پرته پرمختګ نشي کولی، ځکه ژوند او ټولنه پر دوو ټایرونو روان دي. یو یې ښځه ده او بل نارینه. دواړه ټایرونه باید جوړ وي، کنه نو ژوند او ټولنه پر مخ نشي تللی. ما به خپله مېرمن هم پوهوله چې تر هیڅ چا کمه نه یې. مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی، خو که زه تر تا مخکې مړ شوم نو د خلکو په خبرو پسې مه ګرځه، خامخا به بل واده کوي. غفار خان هوایي خبرې نه کولې. ده به هر مثبت تغییر اول له ځان او خپلې کورنۍ را شروع کوو. دی په خپل ولس کې لومړی کس و چې په خپل کور کې د ښځو نارینه‌وو دسترخوان یو کړ. د کور ښځو ته به د سړو له ګوتو پاتې سوړ قطغ او چیچل شوي هډوکي نه ورتل. ټول به پر یوه دسترخوان راټول ول، یو ځای به یې ډوډۍ خوړله. د کور ښځو ته د خبرو اجازه ورکوله، له هغوی یې مشورې اخیستې، نظریات یې منل کېدل. دی په خپلې سیمه کې لومړنی کس و چې خپله وړه لور یې مکتب ته ولېږله. غفار خان په ځوانۍ کې لا د هغه وخت په هندوستان کې پیژندل سوې څیره وه. ده په خپل ولس نفوذ درلود، خبرې بې اغېزې نه وي، ځکه به د مهمو مسایلو په اړه مشورو ته ورغوښتل کېده. دی 40 کلن و چې د دیوبند له دارالعلومه د شیخ الهند مولوي حسن خط ورغی. دی یې ډهلي ته غوښتی و. غفار خان دارالعلوم ته ورغی. هلته نور د باور وړ ازادي غوښتونکي عالمان هم موجود وو. دوی د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه غوښته. دوی د دوو مرکزونو په جوړېدو سره سلا شول، یو په هندوستان کې او بل په آزادو قبایلو کې. له همدې ځایونو نه به د حکومت پر ضد منظمې جګړې کېدې. تر دې مخکې به هم د حکومت او قبایلو ترمنځ خال نښتې شوې وې، خو دې جګړو کومه ګټه نه کوله. یو رهبر یې نه درلود،
هر قوم په خپل سر و. که به مومندو حمله وکړه نو وزیر او مسعود به قرار ناست ول. که به وزیرو جګړه پیل کړه مومندو او افریدیو به ویل چې مونږ یې څه کوو، خپله جګړه یې ده. حکومت پوه شه، وزیر او مسعود پوه شه، ځکه به حکومت ډېر تاوان نه لید او پاڅون کوونکي به یې په اسانه وځپل. غفار خان دا حال نه غوښت. ده به ویل چې ټول پښتانه باید یوه واحده رهبري ولري او یو ځای پر حکومت ورشي، ځکه نو په پیل کې د یوه مرکز جوړېدل ضرور و. په قبایلو کې یې د بونیر سیمه ښه وګڼله. هلته ځینې کسان د حکومت پر ضد جنګېدل، خو دا ځای د ډېرو نورو نه و خوښ. فیصله وشوه چې په قبایلو کې به کومه بله د کار سیمه ټاکل کېږي. همدا مسؤلیت عبدالغفار خان او د هغه ملګري مولانا فضل محمود مخفي ته ورسپارل شو. مخفي د دیوبند له دیني مدرسې فارغ و. له لیکوالي او شاعري سره یې جوړه وه. د په پښتو ژبه هم شعرونه لیکل. شعرونو یې په خلکو کې د ازادۍ جذبې راپارولې. خدایه داسې وخت به راشي چې زمونږ جهاز به هم وي، لکه باز به په هوا شي، په ترخو اوبو به سم وي، تار به هم زمونږ پیدا شي، ریل به هم په هر قدم وي، زه به خپل جرنیل پسې وم، په دښمن به دوکول وي. دوی دواړه قبایلو ته لاړل. هلته ډېر وګرځېدل، میاشتې یې تېرې کړې، لوږې او سختې ولیدې. په غرونو او درو کې پلي مزلونه وکړل، له خلکو سره وغېدل. ځینې کسان د حکومت خلاف ول، خو ځینو نورو خانانو ته د انګریز لخوا پخه تنخوا ورتله. انګریز یې نه خوابدی کاوه. سم ځای ونه موند، بیرته خپل کلي ته لاړل. هندوان، سکان او مسلمانان غلي پراته وو. دوی د حکومت خلاف د راپورته کېدا زړه نه درلود. منل یې وه چې انګریز ماته نه مني او د دوی پر ضد راپورته کېدا یې خپله تباهي ده. په ځینو سیمو کې به خال خال کسان راپورته شول. لنډ وخت به یې مبارزه وکړه، خو په هماغو لومړیو کې به وځپل شول. حکومت له سختۍ کار اخیست. هغه څوک د ترحم وړ نه ول چې دوی یې نه منل. ډېر ژر به یې اعدام کړل. خو کله چې ترکیه په لومړۍ نړیواله جګړه کې ښکېله شوه نو په هندوستان کې احساسات راوپارېدل. دوه علته و. یو خو ترکیه مسلمان هیواد و. اول فکر کېده چې که آلمان برطانیې ته ماته ورکړي نو انګریزان به په هند کې کمزوري شي او هندیان به هم د دوی له ظلمه خلاصی ومومي. دوی د برطانیې او آلمان مقابلې ته ماتله و. جرمنیانو ته یې دعاوې کولې او انګریزانو ته یې ښېراوې کولې چې دوی ماته وخوري. د دیني عالمانو یوازې قبایلي سیمو ته تمه وه. دوی پوهېدل چې د حکومت پر ضد یوازې پښتانه درېدی شي او پښتانه باید په احساساتو راوړي. له همدې سببه یې قبایلي سیمو ته ځینې ملایان ورولېږل. هغو به په پټه د حکومت پر ضد تبلیغ کاوه او خلک به یې جهاد ته هڅول. ځوان عبدالغفار خان بونیر ته لاړ او هلته یې له هغو دیني عالمانو سره وکتل چې د حکومت پر ضد یې مقابله کوله. هلته ځینو کسانو وسله راواخیسته، خو حکومت هوښیار و. د خپلو خانانو او ملکانو په مرسته یې په خلکو کې تفریقه واچوله. دوی انګریزان اهل کتاب وګڼل. ډېرو خلکو له جګړې لاس واخیست. هغوی چې وجنګېدل وځپل شول. حکومت ته بانه په لاس ورغله. د بونیر ټولې مدرسې او مکتبونه یې بند کړل. آن هغه کسان یې هم زندانونو ته واچول چې له دې مدرسو او مکتبونو سره یې مالي مرسته کوله. ملایان ووېرېدل، فتواوې غلې شوې. عبدالغفار خان نیت درلود چې کابل ته لاړ شي او له امیر حبیب الله خان مرسته وغواړي. مور یې ونه منله، پاتې شو. په لومړۍ نړیواله جګړه کې په اروپا کې میلیونونه کسان ووژل شول. کلي او ښارونه وران شول او یوه بله لویه ستونزه دا و چې په ټوله اروپا کې د وبا ناروغي ګډه شوه. دا ناروغي هندوستان او قبایلو ته هم راغله. ډېر خلک یې ووژل. ځینې کلي یې له یوه سره ختم کړل. آن دومره څوک نه و پاتې چې جسدونه تر خاورو لاندې کړي. له همدې سببه د جهاد پاتې احساسات هم مړه شول او خلک د ویر په ټغر کېناستل. دې ناروغي د باچا خان کوچنی زوی غني خان او میرمن هم ونیول. کوچنی غني بد شو خو ځوانه مور یې مړه شوه. دا وخت عبدالغفار خان 3 اولادونه لرل. غني 15 کلن و، ولی 3 کلن و او یوې خور یې یوازې 1 کال عمر درلود. د عبدالغفار خان د میرمنې مړینې
د هغه زړه ور مات کړ. دی به ډېر وخت چورتي و، وړو اولادونو ته به یې زړه خوړ، خو بیا به هم ټوله ورځ قبرونه کیندل. له نورو ژوندیو سره به یې پر مړو خاورې اړولې. ناروغي ختمه شوه، جرمني ماته وخوړه، انګریز لا زړور شو. کله چې انګریزان له نړیوالې جګړې بېغمه شول، په هندوستان کې بیرته خپل قوانین سخت کړل. حکومت نوی قانون راویست. په دې قانون کې مالیه ډېره شوې وه. د ولس لږه فردي ازادي هم له منځه لاړه او خلک یې لا مایوسه کړل. په هندوستان کې مهاتما ګاندي مظاهرې راوویستې. خلک لارو کوڅو ته راووتل، خو حکومت ټوپکې ورته ونیولې. سلګونه کسان یې بېوسلې کړل او انسانان یې ووژل. په پښتون میشتو سیمو کې هم ځینو کسانو مظاهره وکړه. مظاهره بې نظمه وه، مشر نه درلود. خلکو عبدالغفار خان خپل مشر وټاکه. په همدې مظاهره کې ویناوې وشوې. په خلکو کې د حکومت پر ضد د راپورته کېدو جذبه پیدا شوه. عبدالغفار خان په کلو وګرځېد، له خانانو او ملکانو سره خبرې وکړې، عام ولس یې مظاهرو ته راوباله. دویمه مظاهره ډېره لویه وه، کابو 1,00,000 کسان راوتلي ول. دوی د حکومت د سخته قوانینو پر ضد چیغې وهلې. دې مظاهرې حکومت ته غوسه وروسته. عبدالغفار خان یې په خپل کور کې ونیو او لاس تړلی یې اول مردان وروسته پېښور ته بوت. هلته 12 انګریزانو پوښتنې تیپی کړې. دی یې د حکومت پر ضد په بغاوت تورن کړ. پښو او لاسو ته یې زولنې ور واچولې او بندیخانې ته یې ولېږه. حکومت یوازې د عبدالغفار خان په نیولو قانع نه شو. حکومتي کسان د کلي ته ورغلل. د عبدالغفار خان پلار او څو نور کلیوال هم په بندیخانه کې واچول. کله چې یې په زندان کې خپل پلار ولید، نو پلار یې خوشحاله شو، ځکه په کلي کې اوازه ګډه وه چې عبدالغفار خان یې د نیولو په اوله ورځ اعدام کړی دی. دوی یې لاس تړلي د 400 زندان ته بوتلل. 3 میاشتې وروسته یې د ده پلار او ځینې نور کسان پرېښودل، خو دی په بندیخانه کې پاتې شو. وروسته یې بیرته پېښور ته پلی بوت. د پاچا خان لاسونه او پښې په زنځیرونو بند وو، خو بیا یې هم له 400 تر پېښوره 18 کیلومتره پلی مزل وکړ. په لاره کې یې خویندې او د کورنۍ نور غړي ولیدل. هغوی پولیسو ته پیسې ورکړې وې چې د عبدالغفار خان لیدو ته یې ورپرېږدي. د پېښور په زندان کې به نورو زندانیانو ته کله کله له کورونو نه ډوډۍ ورتله، خو دی سیاسي بندي و. د به د بندیخانې ډوډۍ خوړه، د بندیخانې ډوډۍ د خوړلو هم نه وه. عبدالغفار خان 6 میاشتې په زندان کې تېرې کړې. خوشې شو. وخت و د عبدالغفار خان رنګ بیرته راوګرځېد. د په 1919 کال کې دویم واده وکړ. بیا ونیول شو او دا وار زندان لنډ و، بیرته یې پرېښود. په 1920 کال کې په ډیلي کې لویه مظاهره راووته. دې مظاهرې تر تېرو هغو ډېر فرق درلود. خلکو تر خپلو سرونو کفنونه تاو کړي وو. عبدالغفار خان هم په همدې مظاهره کې ګډون وکړ. په همدې وخت کې یو هندي جذباتي ځوان ناره کړه او خلک یې مهاجرت ته راوبلل. خلکو سره ومنله. ډېرو مسلمانانو د پېښور خواته مخه کړه. دوی کابل ته تلل. دا وخت امیر حبیب الله خان په لغمان کې وژل شوی و او زوی یې امان الله خان پاچاهي کوله. د کابل خواته زرګونه کورنۍ ورماتې شوې. انګریز دې ډلهییز مهاجرت ته خوشحاله و. د خلکو د تګ مخه یې نه نیوله، ځکه دوی فکر کاوه چې د دومره ډیرو خلکو ورتګ به د ځایي اوسیدونکو او مهاجرو ترمنځ ستونزې پیدا کړي. مهاجر به بیرته راشي او له ځان سره به هندوستان ته د امان الله خان او افغانانو د نه همکارۍ کیسې راوړي، ځکه هغه وخت امان الله خان له انګلیسانو نوې ازادي اخیستې وه او دا ځوان پاچا په هندوستان کې ډیرو خلکو ته د خپلواکۍ الهام و. انګریز غوښتل چې په هندوستان کې د امان الله خان روښانه انځور تاته او له خلکو د ازادي روحیه واخلي، خو ځایي اوسیدونکو ورغلو کورنیو ته مینه ورکړه، خپل خواړه او د خپلو کورونو کټوې ورسره وویشلې. عبدالغفار خان هم له خپلې کورنۍ سره کابل ته لاړ. ځوان پاچا امان الله خان یې تود هرکلی وکړ. خان ته یې ویل چې تا او ورغلو خلکو ته په مختلفو سیمو کې ځمکې درکوم، آباد یې کړئ او دلته ژوند وکړئ. د انګریز تمه وخته، ځکه پاچا او افغان ولس ورغلو مهاجرو ته د ورونو په سترګه وکتل. دا اوازې هندوستان ته راتلې او له امان الله خان سره مینه لا ډېرېدله.
ځکه انګریز په ورغلو خلکو کې خپلو جاسوسان ته ویل چې په خلکو کې د بیرته تګ تبلیغ وکړي. جاسوسانو به ورغلو خلکو ته ویل چې خپل ځمکې او خپل کلي مو ښول. ډېرې کورنۍ بیرته لاړې. انګریزان هماغه وخت پوه شول چې امان الله خان یې په ګټه نه دی. ان په هند کې هم جنجال ورته جوړولی شي. انګریز له ده سره کینه واخیسته او د ورکولو په فکر کې شول. عبدالغفار خان به کله کله امان الله خان ته ورته. له ده سره به یې د قبایلو د ازادي په اړه خبرې کولې. امان الله خان ورته ویل چې نالوستي خلک په سخته خپلواکي اخلي. که یې واخلي هم ساتلی نشي. په قبایلو کې مکتبونه جوړ کړه. دا خبره د خان خوښه شوه. بیرته باجوړ ته لاړ. ده باید په کراره کار کړی وای. ځکه څو کلنې مبارزې پوهولی و چې انقلاب د منډې کار نه دی. انقلاب عمل او پوهه غواړي. د کار خلک او عالمانو ته ضرورت لري. په قبایلو کې داسې خلک ډیر کم وو. غفار خان په زما ژوند او جد و جهاد کې لیکي ما پوره 15 کاله مبارزه وکړه. احساساتي وم. فکر مې کاوه چې له زوره کار اخیستل مو په ګټه ده. زور مو ووهه، له حکومت سره مو جګړې وکړې، نتیجه یې ورنه کړه. زه یوې پایلې ته ورسېدم. زور په هغو خلکو کې ښه دی چې یو لاس وي، یو مشر ولري، یوه خبره یې وي. دلته خو هر خان او هر ملک ځان ته پاچا و. خو دې وړو پاچاهانو دومره زور نه درلود چې په یوازې ځان انګریز ته ماتې ورکړي. فکر مې وکړ چې تشدد نتیجه نه لري. راځه د عدم تشدد لار وازمایه. غفار خان باور درلود چې د عدم تشدد مبارزه تر تشدد ډیره بریالۍ ده. د تشدد په څو دلیلونو ناکام کړ. یو خو د ولس څو کلنې وسلوالې مبارزې نتیجه نه ورکړې. بل حکومت هر راز وسلې، توپونه، تیارې او نور نظامی امکانات یې درلودل. عام ولس نه درلودل. ځکه په هره جګړه کې ولس ډیر تاوان لید او د کامیابی چانس هم ډیر زیات کم و. غفار خان ویل چې حاکم پر خلکو حاکم دی. که خلک ونه غواړي نو پر خلکو حاکمیت نشي کولای. د به خلکو ته ویل چې د ټوپک پر ځای له حکومت سره راشه درشه ختم کړئ. د انګریزانو تولیدات ما اخلئ. له دوی سره هیڅ تجارتي راکړه ورکړه مه کوئ. مالیه مه ورکوئ. دولتي محکمو او دفترونو ته مه ورځئ او خپلې ستونزې د قومي جرګو لارې حل کړئ. په حکومت کار مه لرئ. د خپلو حقه غوښتنو لپاره د خشونت پر ځای سوله ییزې مظاهرې راوباسئ. کله چې له ولسه د حکومت ګټه کمه یا ختمه شي نو حکومت په خپله کمزوری کیږي او د ولس غوښتنې مني. خو په دې خبرو نالوستی ولس په اسانۍ نه پوهېده. غفار خان باید د ولس د پوهېدو لپاره مکتبونه جوړ کړي وای. ځکه بیرته خپل کلي ته لاړ. د هغو مکتبونو د بیا پرانیستلو مبارزه پیل کړه چې حکومت بند کړي وو. غفار خان په 1921 کال کې په اوتمانزو کې نسبتا لوی مکتب جوړ کړ. تکړه استادان یې ورته ونیول. په خپله به یې هم زده کوونکو ته درس وایه. دی به په کلو ګرځېد. خلک به یې عدم تشدد پوهې او زده کړې ته رابلل. دی به په میاشتو میاشتو له خپل کوره ورک و. په ولس به ګرځېده. جوماتونو ته به ورته د هر کور دروازه به یې وټکوله. یو کلی هم نه هېراوه. یوه ورځ یوه کلي ته لاړ. له خلکو سره له غږېدا وروسته یې لرې یوې هسکې غونډۍ ته ورپام شو. د یو کور له دودکشه لوګی پورته کېده. غفار خان پوښتنه وکړه. په همغه کور کې یوازې یو کس اوسېده. دا کس د غفار خان د خبرو په وخت کې نه و حاضر. دی هماغه وخت کور ته ورغی. سړی یې ژوند ته راوباله. غفار خان به کراچۍ، ډهلي، کلکتې او لاهور ته هم ته. هلته به یې په مختلفو غونډو کې ګډون کاوه. لوستي پښتانه به یې د عدم تشدد په فلسفه پوهول. له ده سره د ډیرو تعلیم یافته ځوانانو مینه پیدا شوه. عبدالغفار خان به له خلکو چندې راټولې کړې پیسې به یې د ولس په تعلیم لګولې. له ده سره یوازې د ولس د تعلیم او له خشونته د راګرځولو فکر نه و. د هغوی د اقتصاد غم یې هم خوړ. هغه وخت پښتنو یوازې په ځمکو او مالداري ګزاره کوله. خو ډېرو کمو کسانو دومره ځمکې او څاروي لرل چې د بل له احتیاجه خلاص وي. زیاتره خلک په ګېډه نه و ماړه او ستونزمن ژوند یې درلود. خو بیا هم کسب او تجارت ښه نه ورته ښکاره کېده. شرم یې ګاڼه. عبدالغفار خان په اول ځل په اوتمانزو کې د ګوډې منډۍ جوړه کړه. په ده پورې به ډېرو خانانو خندل. ملنډې به یې پرې وهلې او پیغورونه به یې ورکول. ټولو پیغور ورکاوه.
ویلي چې د پلار نیکه نوم ته دې ونه کتل، اوس ګوډې خرڅوي. عبدالغفار خان وایي ما یوه ورځ ځینې خانان او ملکان او کلیوال کور ته راوغوښتل. د منډۍ حسابونه مې ور وښودل. ما په میاشت کې دومره ګټه کړې وه چې دوی په کال کې هم له خپلو ځمکو دومره پیسې نه وي اخیستې. دوی حیران وو، باید حیران شي وای. ما د همدې حیرانۍ لپاره راغوښتي ول. دوی ته مې وویل چې د اقتصاد د ښه کېدو لپاره یوازې پر خپلو ځمکو او یوې غوا مه متکي کېږئ. کسب زده کړئ، تجارت وکړئ او روزي مو پراخه کړئ. د عبدالغفار خان په برکت ځینو پښتنو تجارت پیل کړ. وړې کارخانې جوړې کړې. له دوی پرته څو نور بېوزله کارګر هم په خېټو ماړه شول.